بسم الله الرحمن الرحیم. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو په ځانګړي توګه د خواله رسنیو درنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی ته امید لرم چې د ژوند چارې مو ډېرې په خوښۍ سره روانې وي او خدای تعالی دې وکړي چې موږ او تاسو د ژوند په چارو کې د ژوند په ورځني اونیز مهالویش کې عبادت ته ځانګړی ځای ورکړی وي. د لیدلوري خپرونې راورسېدله. کوربه مو زه محمد عمر ځواک یم. د تل په څېر په خپرونو کې ما سره دوه تنه د بېلابېلو برخو پوهان، استادان، علما میلمانه وي، تر څو په یو مشخصه موضوع باندې تفصیلي خبرې اترې وکړو. د نن ورځې موضوع مو د حالاتو تحولاتو مطابق ټاکلې ده. رسنۍ هم وسیلې کېدلی شي، هم وسیلې کېدلی شي. رسنۍ د انسانانو لپاره د رسولو هغه وسیلې او وسیلې دي. که چېرته رسنیو نه ښه ګټه پورته شي نو یو هیواد ځلولی هم شي. که چېرته رسنیو نه بده ګټه پورته شي یو هیواد د استعمار او استمسار لاسونو او پنجو ته هم سپارلی شي. نو د همدغې موضوع مطابق په فکري جګړه کې د معاصرو ابزارو، رسنۍ، انټرنیټ او سوشل میډیا پر رول باندې تفصیلي خبرې اترې کوو. چون دا موضوع پراخه ده، موضوع په یوه خپرونه کې شاوخوا 15-40 دقیقو کې نه رانغړلی کېږي. موږ غواړو چې د خپلو دوو تنو درنو میلمنو سره د دې خپرونې دوهمه برخه هم ولرو. په دې موضوع به تفصیلي غږیږو. په دې موضوع کې ډېری داسې مثالونه هم شته دي چې په تیر استعمار یا د اشغال په وخت کې چې افغانستان کې 20 کاله دلته امریکا حاکمه وه، د افغانستان په لویشت خاوره باندې تسلط لرلو او دوی تر ډېره پورې پانګونه په رسنیو باندې، په کتابونو باندې، په بروشرو باندې، په آنلاین برخه باندې کوله، تر څو د خلکو افکار په ډېره اسانه بڼه تسخیر کړي، تر څو د خلکو باورونه لاسته راوړي. ځکه موږ وایو چې رسنۍ د هر کور جمع یو غړی دی. که چېرته په مایک کې زه دغه ځای کې غږیږم نو هر څوک کولی شي چې زما غږ په هر کور کې واوري. که چېرته د کورنۍ مشر نه وي هم یو ماشوم هم کولی شي چې له مشر پرته هم زما غږ په رسنۍ کې واوري او د دغې رسنۍ له لارې څه ویلی کېږي دی په ژوند کې عملي کړي. نو همدې په موخه مو دا بهتره وګڼله چې په همدې موضوع باندې تفصیلي خبرې اترې ولرو. درنو اورېدونکو، مقدمه ډېره نه اوږدومه. په نن لیدلوري خپرونه کې راسره دوه تنه درانه میلمانه دي، مولوي محمد کامران صاحب او د ترڅنګ مولوي ضیاء الحق حسن صاحب. تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. ډېره مننه. سلامت، ډېره مننه، هر کله راشئ. کامران صاحب، که پیل له تاسو وکړم، فکري جګړه د اسلام له نظره څه معنا لري؟ ډېری تعریفونه ورته شوي هم دي. بیا مهمه دغه ده چې موږ باید تفصیلي خپلو اوریدونکو ته دا تعریف بار بار وکړو تر څو په ذهن کې کینی. او ولې د نن عصر تر ټولو اغیزمنه جګړه بلل کېږي؟ ډېری هیوادونه، ډېری استعمارګر وایي چې د اسلحو یا د فزیکي جګړې څخه فکري جګړه دوی لپاره بهتره ده او دوی لپاره ډېر آسان هم ده. په ډېر آسانه کولی شي د خلکو اذهان او افکار تسخیر کړي. الحمدلله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا قال: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. محترم ځواک صاحب له هر څه نه مخکې تاسې ته، محترم مولوي صاحب حسن ته او د حریت راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. له دې وروسته د فکري جګړې د تعریف په اړه یا د دې په اړه د معلوماتو په برخه کې باید دومره ووایم چې فکري جګړه لکه څنګه چې دا د نوم نه معلومیږي د انسان په فکر او افکارو باندې دا کار کوي. په دغه جګړه کې ستا مخالف یا ستا د ټولنې مخالف، ستا د مذهب مخالف، ستا د دین، کلتور او عنعناتو مخالفین، دوی ستا د فکر د لارې په دغه ټولو شیانو چې ما نومونه واخیستل د استعمار څادر غوړول غواړي. ټولو نه وړاندې د یو انسان په فکر باندې کار کول، که چېرته ته د یو انسان فکر او زړه لاسته راوړي نو د هغې د وجې نه ته کولی شي چې د دې انسان په پوره ټولنه، د ده په ولایت، د ده په ملک او حتی په ټولو اشخاصو باندې خپل هغه څه چې تا سره دي دا ورباندې تطبیق او استعمال کی.
نو د دې وجې نه فکري جګړه یا د انسان په ذهن باندې کار کول او هغه خپلول دا د اسلحې د بمونو د ټانګونو او د کلاشینکوفو د جنګونو نه دا ډیره زیاته خطرناکه ثابتېږي. که ته ماته په دې برخه کې لږ وخت راکړې زه به یو مثال تاسې ته وایم. مهرباني. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 20 کلنه دوره وګورئ د نبوت چې د دې لومړنۍ 14 کلونه په مکه مکرمه کې وو او ورپسې 10 کلونه بیا دا په مدینه منوره کې وو. په دغه 20 کلنه دوره د نبوت کې د خدای پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرامو او د هغه زمانې د اوسیدونکو په فکرونو باندې کار وکړو. په 20 کالو کې د الله جل وعلا پیغمبر یو نسل وروزو په عربي جزیره کې. اماغه وو لله الحمد چې د 1400 کلونو په تیریدلو سره نن هم د اسلام مبارک دین د لمر غوندې ځلانده او لا بدلیږي د قیامت د ورځې پورې. دا یو ښکاره بیلګه ده چې د انسان په ذهن او فکر باندې کار کول او د هغوی ذهنونه او فکرونه لاسته راوړل د اصلحې د جنګ نه دا ډیره سخته تمامېږي. که تاسې وګورئ د نبوت لومړنۍ دوره چې کومه وه دا د دعوت او د تبلیغ دوره و، په فکرونو باندې د کار کولو دوره وه. ده هغه صحابه کرام چې هغوی به خپلې لورګانې ژوندۍ ښخولې، هغه صحابه کرام چې هغوی به د نبوت د دورې نه مخکې خپل نارینه اولادونه په مال او دولت کې د یو ځای کېدو د وجې نه دا به قتلول او دا به وژل. هماغه صحابه کرام چې نبی علیه الصلاة والسلام به بیا وروسته کله په کوم ځای کې خوله تویوله نو دوی به چې دی هغه ځای کې وینه تویه کړله. دا هغه خلک وو چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وژلو پسې تورې راویستلې وي او نبی علیه السلام په کور کې محاصره کړی او د ابوطالب په کندو کې محاصره کړی او دوی باندې 3 کلن بندیزونه لګولي وو. هغه صحابه کرام وروسته په هغه ځایونو کې چې د الله جل وعلا پیغمبر به خوله تویوله دلته به هغوی خپله وینه تویوله. دا وجه څه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې خپلې دوره د نبوت کې د دوی په فکرونو باندې کار وکړو او د دوی په ذهنونو باندې کار وکړو. که خبر رانه اوږده نشي تاسې دې ته وګورئ چې د بلال رضی الله تعالی عنه، صهیب رضی الله تعالی عنه، خبیب رضی الله تعالی عنه په څیر، عمر رضی الله تعالی عنه، حمزه رضی الله تعالی عنه، داسې زړور صحابه کرام او داسې شجاع صحابه کرام دا ټول د نبی علیه السلام د دعوت د وجې نه او د هغوی د فکري د هغوی په فکرونو باندې د کار کولو د وجې نه چې دوی اسلام ته غاړه ایښې ده. هیڅوک دا نشي ثابتولی چې د دوی نه د یو په سینه باندې یا په مرۍ باندې الله جل وعلا پیغمبر یا کوم بل صحابي توره ایښې او د ایمان راوړی دی. نه دا په فکر باندې د کار کولو یو مثبت اړخ دی. نو دی وجې نه نن سبا نړیوالم چې دی د اصلحې د جنګ نه زیاتره چې دی فکري جنګ ته چې دی مخه. سلامت کامران صاحب محترم، ډیره زیاته مننه، تفصیلي ځواب او ژوندي مثالونه ورکړل. حسن صاحب محترم، راځي په دې موږ فکري جګړه تفصیلي تعریف هم شوله، ژوندي مثالونه په دې برخه کې ورکړل شول او په دې برخه کې د حضرت پیغمبر وخت هم اشاره وشوله. د رسنیو پیژندنه په دې برخه کې څومره مهمه ده؟ ځوان کهول رسنۍ موږ څنګه ورپېژندلی شو؟ رسنۍ په ټولنه کې څه اهمیت لري د فکري جګړې ترڅنګ؟ ځکه موږ وایو چې د فکري جګړې تر ټولو بارزې وسیلې رسنۍ کیدلی شي. قدرمن زواک صاحب، زه په خپل ورسه قدرمن کامران صاحب، تاسو او د هوریت رادیو قدرمن اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. خوشحاله چې تاسو هر وخت د ځوانانو د ویښتیا په تکل، د فکري ویښتابه په تکل مختلفې خپرونې مخته وړه. دا یوه مهمه موضوع ده. الحمدلله نن د رسنیو دور دی. پخوا وختو کې یوازې د موږ رسنیز ډګر چې و هغه منبر و، محراب و، خطبه و، شعارونه و. نن میډیا ده. نن د لکه تا مخته ورته اشاره وکړه په هر کور کې د رسنیو آله شته ده، د هر چا په جیب کې د رسنیو آله شته ده. نو رسنیو ته په عربي کې اعلام ویل کی، په انګلیسي کې ورته میډیا ویل کی. لغوي معنا د موږ د تاسو د لغت یو ښه کتاب د لسان العرب ورته ویل کی. هغه وی چې اعلام په لغت کې د یوه کار نه خبر کړلو ته ویل کی، خبر رسولو ته ویل کی، خبرې کړلو ته ویل کی. دا د اعلام لغوي معنا ده. نبی علیه السلام په یو حدیث کې ورته اشاره کړې ده، بلغوا عني ولو آیه وحدث عن بني اسرائیل ولا حرج. صحیح البخاري حدیث ته نبی علیه السلام چې تاسو د ما نه ورسوئ اگر که د یو آیت په اندازه هم وي، نو دا رسنۍ دي چې په لغت کې رسول او دا معنا ده. اعلام هغه چټک خبرونه او پیغامونه رسول دي چې یو اعلام د تعلیم وي، تکرار او روزنې ته دوام لري. اعلام جرد خبر رسول دغه معنا ده او په اصطلاح کې مختلفې معناوې دي. خو ښه معنا یو کتاب ده الاعلام، هغه په 22مه صفحه کې لیکلی دي. یو عالم د الماني عالم د تجرید په نامه هغه لیکلی دي
چې رسنۍ باید د خلکو د فکر، روحیې، میلان او لوري یو صادق او بېطرفه انځور وړاندې کړو. بیا یې رسنۍ دوه قسمو ته تقسیم کړي چې یو پخوانۍ رسنۍ دي او اوسنۍ رسنۍ دي. پخوانۍ رسنۍ چې فطري رسنۍ او بشري صنعت لکه خطابت، شعر، د علمي او فکري غونډې دي. د نبی علیه السلام په وخت کې، پخوا وختو کې جاهلیت په زمانه کې هم داسې وو، بازارونه وو، په کې به غونډې کېدلې، د شعرو مقابلې به وي. او دوهم په لاس جوړ شوي رسنۍ دي لکه ورځپاڼې، د نن وخت رادیو، تلویزیون یا نور وسایل لکه په اوس وخت کې انټرنیټ دی چې د رسنۍ یوه لویه آله ده. نو دا د رسنیو تعریف دی. او په فکري یرغل کې خو الحمدلله کامران مولوي صاحب ډېره ښه اشاره ورته وکړه، کفار په نظامي جګړه کې مات شوي دي. نو دی اوس غواړي چې د فکري جګړې د لارې د موږ د تاسو مسلمانان د موږ د تاسو نه بېلارې کړو. خصوصا دی کوشش کوي چې د موږ د تاسو ځوانان د موږ نه بېلارې کړو، ځکه ځوانان هغه قشر دی چې ټولنې د ملا حیثیت لري. هر وخت چې پیغمبران راغلي دي علیهم السلام، د ملګري ځوانان شوي دي، ځکه ځوانان چې دي هغه په اسلامي ټولنه کې او په کفارو په ځوانانو باندې کوشش کوي. تاسو کله وګوره، کله چې دا بورسونه رسي دوی د 18 کال عمر ورته ټاکي، کله چې هلته دی چاته تابعیت ورکوي ته 18 کالو به ټیټ وي. داسې دا هدف څه دی دی نه حسن صاحب محترم؟ دغه هدف څه وي چې د دونه هدف دا دی چې کله سړی د 18 کالو نه ټیټ وي هغه زر تاثر قبلي وي. دا د امریکانو د کفارو د نړۍ د هغه کسان چې هغه د بشر دوستان په بشر د حقوقو په نامه باندې په موږ تاسو باندې حملې کو، هغه کوشش کوي د موږ د تاسو نوی نسل د موږ د تاسو نه بېلارې کو. د هغوی دپاره ښه ډګر د دوی رسنۍ دي. هدی تخنیکی روغتیا د دوی وسیله ده. دوی کوشش کړی چې د موږ د تاسو ځوانان تخنیکی مریضان کو، د رسنۍ د لارې، ټولنیزو رسنۍ د لارې دوی د موږ ځوانان یو ډول ناروغان کړي دي. کله چې موږ تاسو ووینو، تاسو فکر وکړئ د چې کله یوه میلمانه راشي، هدی په ځای باندې چې مجلس وکړو، ګپ یې وکړو، اتومات هر یو د جیب نه تلیفون خلي، حتی د ملګري ګپ هم کو چې اول د چارجر پوښتنه کو چې دلته چارجر او نیټ کار کوي. همداسې رښتیا او دا رښتیا هم ده، د رښتیا ژوندی مثال لپاره ځای تخنیکي مریضي ده چې د موږ د تاسو ځوانان یې مریضان کړي دي. کله چې یوه وعظ ته کېنوي، یوه نصیحت ته کېنوي، مطالعې ته کېنوي، هغه ډېر سخت تنګي، خو د رسنیو لارې دا یې ته نیمې شپې پورې ناست وي. هغه د کمپیوټر د سکرین لاندې، د انټرنیټ د سکرین لاندې، د تلویزیونو د سکرینو لاندې هیڅ نه په تنګ کېږي. دا خپله یوه مریضي ده چې موږ ځوانان کفارو موږ تاسو ته مریضان کړل. د دې دوهم تاثیر په عقیدې او په اخلاقو ده. طبعا داسته علما وي چې طبیعت نه غلا کو، کله چې سړی د یو چا په څنګ کې کینی خپله تاثیر پې باندې کو. نو د موږ یو ځوان لکه د اوس ما درته چې زر تاثیر قبلي وي، د 18 کالو نه ټیټ وي، هغو ته تلیفون په لاس باندې ورشي. حتی د موږ د تاسو خورانې په کورو کې اوس لوی تلیفونونه لري. کله چې ځوانان نوي واده وکړي، دی اول ډالۍ هغه وي چې غټ تلیفون خپلې ملالې ته ورولېږي او هغه پې باندې خوشحاله کړو او نیټ هم ورته فعال کړو. نو هغه خاص زر تاثیر قبلي وي. دغه عقیده او اخلاق باندې تاثیر ذکر چې دای روزانه په سکرین باندې په د نیټ په لارې باندې د کفارو هغه دعوتي پروګرامونه. اساس محترم تر ټولو مهمه پوښتنه دغه ته وایي چې تاثیرات ډیر زیات دي. تاثیرات په کوم وخت کې کم وي؟ تا مثال دی ځوانانو د کوژده شوي هم ورکړل چې کله دوی کوژده کوي، لومړی هڅه دا وي چې په هغه لومړني دسمال کې په لومړنۍ برخه کې خپلې کوژدنې ته لوی ټلیفون ورولېږي. ولی په موږ تاثیرات زیات ده؟ څه وکړو چې د دغې آلې، د دغې وسیلې څخه یا له دغو وسیلو څخه چې پرمختللې ټکنالوژي ده په سمه بڼه استفاده وکړو؟ چې تا مخکې د 18 کلن ځوان مثال هم ورکړلو. دا ستاسو واکسم چې دا خو اسباب دي. اسباب چې دی اوس یو چاکو ده، په دې باندې ته ځان ته نپ هم رسوی شي، مڼه پې باندې خوړی شي، هندوانه پې باندې ټوټې کوی شي، غوښه پې باندې ټوټې کوی شي، تا ته نپ رسي. په څنګ کې یو سړی لټي خودکشي کو، ځان پې باندې حلالوي. نو دا رسنۍ آلې لکه تلیفون دی. الحمدلله په دې باندې د نړۍ علما چې وګوري مقالې په باندې لیکي. موږ دومره ضعیف یو، موږ مقاله نه لرو. د اوس موږ د ځوان علما، ځوان لیکوالان الله تعالی د دې ته اوږده عمرونه ورکړي، الله تعالی د دې په استعداد کې برکت و چې هغوی په دې موضوعات باندې مقالې لیکلي. پرونه مو کامران مولوي صاحب مهندس که دا یو تفسیر ترجمه کړی دی، معارف القرآن د ادریس کاندهلوي رحمه الله، د اردو نه یې پښتو ته ژباړلی. بیا دا ماته کیسه کړله چې مولوي صاحب په هغه وخت کې دا نیټ او لوی تلیفون نه و، نو ما یې واتساپره جوړه کړې وه، په یوه لغت پسې به د ما ورځ ووتله. یعنی دومره سختی کوله. اوس الحمدلله د قرآن کریم د ژباړې دپاره دومره سختي او څوک وکړي. کتابونه لیکي، ترجمه کوي، الحمدلله الله تعالی د دوی وساتي. یعنی کله چې سړي ته مشکل پیدا شو، اتومات هلته مختلفې برنامې دي او کتابونه دي. اوس یو کتاب ده هغه چې موږ خلو فیزیکي ډول باندې خلو په 60,000 افغانۍ به موږ خلو، یا به نه پیدا کېږي، بیا به د ځای مشکل. دلته الحمدلله موږ سب تلیفون کې وي، کتابونه دي، موږ سب پی ډي اف کې موږ سب کتابونه دي، موږ لوی مشکل حل کو. نو تا پوښتنې په ځواب کې موږ داسې چې دا یوه آله ده، ځوانانو ته موږ داسې پیغام لرو چې د دې نه تاسو ښه استفاده وکړئ.
دې نه داسې استفاده وکړئ چې په دې باندې تجارت وکړئ. د تجارت په برخه کې هغه د موږ ګورو آنلاین تجارتونه خلکو په دې باندې څومره نفع ورته رسي، روپۍ په باندې ګټي. دوم د ځان د اصلاح دپاره، د نورو خلکو د اصلاح دپاره په دې کې مطالعه وکړئ. کوم وخت چې تاسو په سریالو باندې تیروئ، کوم وخت چې تاسو د کفارو په مظاهره په لوېدلو پروګرامو کتلو باندې تیروئ، په هغه ویډیوګانو باندې تیروئ چې د دوی په ګوړه کې موږ ته زهر کوي، په شاتو کې موږ ته زهر کوي، خپل هدف یې کې نغښتی. نو دوی د کوشش وکړو چې ښه کتابونه په دې کې مطالعه کړو، ښې مقالې په دې کې ولولي، که د لیکوالۍ ځواک ورسوي په دې کې د ښې لیکنې وکړو. الحمدلله موږ ونیزې لرو آنلاین برنامې لرو، د هغو نه ښې نشرې بیا چې هېڅ هغو برنامو ته یې ونه لګي. موږ الحمدلله ارزوان اوس فیسبوک لري، 2000-3000 ملګري لري، په ټویټر کې ملګري لري، په واتساپ کې ملګري ګروپان جوړ کړي ته 1000 پورې 1400 پورې نفر پکې لري. نو یو مولي صاحب کواز کو دغه پیغام 100 نفر ترسي، په جماعت کې به په یو لوی جماعت کې 100 نفر ته دای پیغام ورسوي. کله موږ یو ملګری وخه مقاله ولیکي، دای به په یو وخت کې تقریبا 0 نفر ته خپل پیغام ورسوي، هغه به بیا کاپی کوي په ګروپانو کې به تیتی. نو موږ ځوانان ته دا پیغام دی چې دای و اعلی د ښه استعمال کوي، خپل دنیا ګټه هم ځنې واخلي، نور ته هم ښه پیغام ورکړي، اخرت هم په باندې جوړ کړي. او دغه د موږ کوم خوران چې دغه ته د موږ پیغام دا دی چې تاسو په کور کې ښه ښکاري. موږ پښتانه متل کوي تیګه چې په ځای درنه وي، دی په کور کې ډېر ښه ښکاري. الله یې وقرنه فی بیوتکن، په کور کې کنه نغه د دې سه احتیاط وکړه. ساده ټلیفون ډېر ښه دی، د خپل میړه سره، د خپل پلار سره، د خپل خورانو سره د خراب ټاپک او بستیم کې ارزانه دي ښه ګپ دور سکونر د غوړ ټلیفون. سلامات حسن سي محترم، ډېر زیاته مننه. کامران سي محترم، قرآن عظیم شان او د الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د فکری او تبلیغاتی جګړې په هکله څه ویلي دي؟ په هغه وخت کې تاسو ژوندي مثالونه ورکولی شئ چې فکري جګړه دغو ځوانانو ته لا تعریف شي، لا ښه ورته مختصره شي؟ ډېره ښه پوښتنې ته د اشاره وکړه ځواک صاحب محترم. ما په ابتدا کې یو آیت شریف ویلي، فتولى فرعون فجمع کیده ثم اتى. دغه رنګ د یوسف علیه السلام ژوند ته که موږ ورشو، دغه شان په خپله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک ژوند کې د دې ډېر ښایسته مثالونه، بیلګې او معلومات موږ ترلاسه کولی شو. رسنۍ یا خپل رسنۍ یو آله ده، موږ مخکې اشاره وکړه، حسن صاحب ورته ډېره ښه اشاره وکړله. دا د پیغام رسولو یوه آله او یوه وسیله ده، او دا خپل اثر لري، یو خپل خاصیت لري. د دې رادیو یا د دې فیسبوکونو وغیره د دوی خاصیتونه همدغه دي، که په دې کې ته یو څه ولیکي، خاصیت دا دی چې دا به نورو ته ښکاره کېږي. که ما ورته دلته په دې رادیو کې خپرونه کوو د دې مایک د لارې، د دې تر شا نور هم ډېر زیات شیان دي، مثلا دا کمپیوټر دی، میکسر دی، ترانسمیټر دی، پایه دی، بیزونه دي، کیبل دی، دا ټول چې سره رایوځای شي بیا دغه زما او ستا غږ یو ځای ته رسیږي. دغه غږ رسول د پخوانه په همدې ترتیب باندې دا را روان و، شکلونه یې بدل شوي وخت سره سم. تاسو وګورئ، ما آیت شریف ویل فتولى فرعون فجمع کیده ثم اتى. د موسی علیه السلام او د فرعون چې کله مناظره او لانجه راغله، نو د دې لپاره چې فرعون خپل پیغام خلکو ته ورسوي او موسی علیه السلام غوښتل چې خپل پیغام خلکو ته ورسوي، نو په دې وجه باندې فرعون موسی علیه السلام ته ویل چې فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلف نحن ولا انت مکانا سوا. نو موسی علیه السلام ته ویل چې ته خپل منځ کې او زمونږ منځ کې چې دی یو ټاکلی وخت او موقع وټاکه، د دې نه به ما ته چې دی واده خلافي نه کوو، ته به م ورته راځې، زه به م راځم. نو موسی علیه السلام همدغه حال د خدای غوښتو دغه سات چې زما او د موسی د فرعون تر منځ دی داسې څه پېښ شي چې ټول خلک یې وګوري. نو دې وجې نه موسی علیه السلام ورته ویلي چې ستاسې هغه د میلې ورځ چې کومه ده، یوم الزینه، هغه ورځ د دې کار لپاره ډېره مناسب ده. موسی علیه السلام غوښتل چې دغه زما او د دې لانجه او دغه مناظره چې کومه ده ټول خلک ور باندې خبر شي، د خلکو په منځ کې باید ترسره شي. په دې کې ستا د پوښتنې ځواب په دې ترتیب باندې ترسره کېږي چې موقع، مکان، زمان او وسیله دا به چې تاله په لاس راتله نه به یې ضایع کړي. موسی علیه السلام ته موقع په لاس باندې ورغله، ښایسته وخت ورته په لاس باندې ورغی، نو هغه ورته انتخاب د میلې یا د اختر ورځ وکړله. صحیح ده که نه؟ چې کله بیا دې له دوی راټول شو، نو فتولى فرعون فجمع کیده ثم اتى. فرعون بیا څه وکړه چې واده خو وټاکلی شوه، وخت خو وټاکلی شو، نو فرعون څه وکړه؟ فتولى، لاړه، موسی علیه السلام ته شا واړوله، لاړه، فجمع کیده ثم اتى، لاړه، خپل اسباب، وسایل، تدابیر د ټول راغونډ کړه، ثم اتى، بیا میدان ته راغی.
نو کله چې موسی علیه السلام ته فرعون دا خبر وکړه چې ته زما او خپل منځ کې یوه د وادي یو ځای وټاکه، یو وخت وټاکه چې په هغې باندې موږ او تاسو سره راټول شو او د خپلو نظرونو اظهارات سره وکړو. نو موسی علیه السلام ورته بیا وخت وټاکه. قال موسی علیه السلام ورته ویلو موعدکم یوم الزینه وان یحشر الناس ضحا. نو ستاسې د راټولېدلو یا د وادي ځای چې دی زموږ او ستاسې هغه ستاسې د میلې ورځ دی او وخت کوم وخت دی؟ د څاښت وخت دی. ګوره په دې کې موسی علیه السلام هم د وخت انتخاب وکړو چې ګوره یو مناسب وخت د پیغام رسول لپاره پکار دی او دغه رنګې د آلات او د اسبابو نه په استفادې سره د مکان او زمان دا هم په د اسبابو کې داخل دي. نو فتولى فرعون فجمع کیده ثم اتى. فرعون چې دی د موسی علیه السلام نه مخ واړو لاړ، نو هلته چې دی فجمع کیده خپل اسباب وسایل تدابیر دی ټول ځواک صاحب راغونډ کړل. ثم اتا بیا چې دی د پیغام رسولو او د نظرونو د اظهاراتو د وړاندې کولو ځای ته چې دی بیا فرعون چې دی بیرته راغی. نو بیا هغه خبره واقع چې کومه ده په قرآن کریم کې ډیره اوږده ده او تفصیلي ده چې د بیان ځای نه دی، خو لنډه دا ده چې موسی علیه السلام بیا الحمدلله الله جل وعلا په هغه مناظره مناقشه کې چې دی بریا ته ورساو. نو هدف په دې کې دا دی بله چې کله تا ته موقع په لاس درغله، اسباب په لاس باندې درغلل، نو د دې موقع د دې زمان د دې مکان او د دې اسبابو نه به ته سالمه فائده واخلي، لکه چې څنګه موسی علیه السلام اخیستې وه، لکه څنګه چې نورو پیغمبرانو اخیستې وه، لکه یوسف علیه السلام دغه رنګې چې په زندان کې ورته موقع په لاس ورغله ځواک صاحب محترمه. نو د دعوت او تبلیغ دپاره سم دواره اقدام وکړو. نو به یې ورته ویل چې ای زما ملګرو تاسې د ډېر خدایان غوره دي او که یو الله جل وعلا، حق غوره دی که باطل غوره دی. نو په دې ټول واقعاتو کې د پیغمبرانو که موږ او تاسې دې ته نظر وکړو جناب ځواک صاحب، نو دا نتیجه راوځي چې اسباب زمان او مکان دا چې تا کله په لاس باندې درغلل، نو د دې نه به ته سالمه استفاده وکړي او ښه ګټه به ته واخلي. د دې وجې نه دا یو مسؤلیت دی، یوازې دا نه ده چې ما ورته دلته مایکونو ته ناست او د خپلو نظرونو اظهارات وکړو نو دا خبره ختمه شوه، داسې نه ده. دا ما ورته چې کومې خبرې کوو دا یو مسؤلیت دی، دا یو مسؤلیت ما ورته ادا کوو په دې باندې. دغه مایک چې زما ورسته مخې له ایښی دی، دغه میکسر، دغه ترانسمیټر، دغه پایه، دغه بیزونه چې زما ورسته په اختیار او واک کې راکولی شوي، دا یو مسؤلیت دی، دا سادي خبره نه ده. د دې زما ورته نه پوښتنه کېږي. الله جل وعلا په قرآن کریم کې فرمایي چې دا کرامن کاتبین په تاسې باندې څنګه دي؟ دا مکلف دي په تاسې باندې. هغه آیت شریف دی په سوره انفطار کې وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. ما ته چې دا اوس دلته څه کوو په دې باندې د ملایکان چې زما ورته باندې مقرر دي په دې باندې پوهېږي. دا یوه خبره، دا یوه ذره، دا زما ورته په واک او اختیار کې چې دا څومره امکانات دي، دا ټول لیکي چې د دې نه دغه خلکو کومه استفاده وکړله، په کومه طریقه باندې. ما مخکې یو مثال ته اشاره کول غوښتل. د دغه شیانو د تاثیر پر رابطه باید تاسو ته دومره ووایم ځواک صاحب محترمه چې د دې راډیو، د دې تلویزیون، د دې اثرات منفي او مثبت دواړه کېدلی شي. تاسو وګورئ په تېره کې په دې زموږ او ستاسو تلویزیونونو کې په پښتو او دری ژبو باندې هندي فلمونه او سیریالونه دا ترجمه کېدل، داسې به ډوبله کېدل او داسې به ترجمه کېدل چې تا به فکر هم نه کاوه چې دا به په هندي یا په کومه بله ژبه کې، تا فکر کوه چې دا بیخي په همدغه پښتو او دري ژبه کې ډک شوي او جوړ شوي دي. اثرات یې څومره وو. نارینه به د خپل زنانه د خپلو اولادونو سره په خپل کور او کوټه کې دا کتل او بدې نتیجې زه تاسو ته وایم چې زه ورځ په خپله په دې جلال آباد کچهګړۍ کې روان وم، څه ماشومان روان وو او داسې یو ځان سره خیالي انځور جوړ کړی او یو بغک کو چې رام نام دی نور به ورپسې ویلی سکتے ہے. دا د هندوانو ځواک صاحب محترمه هغه روایت دی چې کله مړی پکې وشي جنازه روانه کې دنیا یو غږونه کوي رام نام دا نور ورپسې چغې ویلی سکتے ہے. ګوره دا د دې تلویزیون او د دې سیریال هغه بد اثر او بد اغیزه و چې په دې ماشومانو باندې غورځېدلی. ملامته څوک و؟ ملامته دغه آلات او وسایل چې د چا په لاس کې و، د چا په اختیار کې و، دغه خلکو چې په پښتو او دري ژبو باندې ورته دا ترجمه کول او د همدغو راډیوګانو او تلویزیونونو د لارې نه چې دا به ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي. اسان صاحب محترم، کفارو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مقابل کې د فکري جګړې لپاره له کومو وسایلو اسبابو څخه استفاده کوله، په مقابل کې به مسلمانانو څه ډول دریځ غوره کول، هغوی سره کوم وسایل او اسباب وو؟ ځواک صاحب قدرمنه، د نبي علیه السلام په وخت کې چې کوم کفار وو د هغو څه داسې پرمختللي وسایل نه وو په هغه وخت کې لکه نن چې دي، داسې رسنۍ نه وې، سوشل میډیا چې موږ ورته وایو دا رقم شان نه وو. خو په هغه وخت کې بیا هم کفار د مسلمانانو په وړاندې خپله فکري جګړه مخ ته وړله. څه رقم یې مخ ته وړله؟ په لوی اجتماعاتو کې، په مجلسونو کې به د اسلام د دین او د نبي علیه السلام په وړاندې خبرې کړلې. قرآن کریم به د پخوانیو خلکو کیسې بللې. الله تعالی فرمایي
اذا تتلى عليهم آیاتنا قال اساطیر الاولین سورة قلم 15 آیات. یعنی کله به چې غوی کله به ورته زموږ آیاتونه اورېدل کېدل بیا به یې ویل چې دا خو د پخوانیو خلکو افسانې او کیسې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به یې د لیوني، ساحر او کاهن الفاظ کارول. الله عز وجل فرمای فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون. سورة طور 90 آیات. الله عز وجل ورته فرمای ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته نصیحت که د خپل رب په فضل ساته، نه کاهن نه لیونی. نو په نبوي دور کې کفارو کوشش کا چې د رسنیو په مټ د فکري جګړې لار وپالي. رسنۍ خو نه وي، خو دا د دې رسنیو چې مجلسونه د رسنیو علاوه د وخت لکه ما درته وي چې په یو مجلس کې د یو سټیج به جوړ کړو د لیارې بیا خپل دعوت رسولو. یو وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې انصار چې وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سخت کومک وکړو. علماوی انصار جمع د نصیر ده. نصیر په معنا د معاون سره تي. دوه قسمه صحابه وو. کوم چې د مکه معظمې نه تللي وو هغه ته مهاجر ویل کېدل. کوم چې د مدینې منورې اوسېدونکي هغه ته انصار ویل کېدل. د نبی علیه السلام یې سخت هرکلی وکړو. اوس هم چې مدینې منورې طیبې ته ورشي هلته د نبی علیه السلام د انصارو هغه خوږوالی اوس هم محسوسي. هلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه اوس هم محسوسي. موږ ته به ملګري وي، زموږ یو استاد دی ډېر ښه مجاهد دی، هغه وی مکه معظمه د عابدانو ځای دی، مدینه منوره د عاشقانو ځای دی. رښتیا هلته عشق او محبت اوس هم شته. نو نبی علیه السلام ته یې سخته مینه ورکړه او ډېر په مینه د ده ملګرتیا او ملګري وپاله. نبی علیه السلام چې کله هلته ورغلل هلته دوې قبیلې وې، یوه د اوس په نام او بل د خزرج په نامه. دوی تقریبا کامران مولوي صاحب ته معلومي چې 100 کاله د دوی د ترمنځ یوه داسې غټه شخړه او بدي وه. نبی علیه السلام ملګري چې کله وکړه، نبی علیه السلام خو د مینې پیغمبر و، د الفت پیغمبر و، بشریت نړۍ ته راوړله، خواخوږي موږ او تاسو ته راوړله. نو دوی په مابین کې داسې مینه محبت پیدا شول. تا ته معلومي چې دغه مینه وه د صحابهو ته مابین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مکې مدینې منورې ته راغله نو دوه یې وروران کړل. عقد موافقات ورته ویل کی. یو انصار و بل مهاجر و، دا به وروران کړل. یو صحابي ده خپل ملګری صحابي چې کله د ورورۍ تړون نبی علیه السلام کو دا ورته چې کور میم در سنیم ده، مځکه میم در سنیمه ده. سبحان الله، د ما دوی بیبیانې دي په هغو کې ته خوښمنې چې هره یوه ته کې زه به یې طلاقه کړم. څومره عجیبه. سبحان الله. دا هغه ایثار و چې صحابه په تاریخ کې موږ لولي. هغه صحابي خبرات که بیا به د مدینې منورې په مبارک بازار کې سودا کله بیا د نکاح دپاره روپۍ پیدا کړلې. نو دغه یهودو چې کله دا حالت ولیدلو چې د مسلمانانو دا دوه قبیلو په مابین کې دومره مینه پیدا شوله. د یو مشر یو سپینږیری یهودی دی شاس بن قیس نومي. دوی چې کله د مسلمانانو مینه ولیده، محبت یې ولیده، دوی په مابین کې اصرار او ورورګلوي ولیده، نو ډېر سخت یې خفه کړو چې ته ګوره د سلګونو کالو بدي په داسې مینه باندې د اسلام په وجه باندې بدله شوه. د دې دپاره یو فکري پلان وسنجوه چې د مسلمانانو دغه اتفاق او اتحاد د منځه یوسي او د دوی په مابین کې بیا جګړه پورته شي. پروګرام یې داسې جوړ کړه، یو ځوان یهودي ورکی وه، هغه یې په څه چلو په دوکه باندې د صحابهو منځ ته ورولېږو چې ته ورشه د صحابهو په منځ کې کښېنه. هلته به د باسې جګړې په وخت کې باسې یوه جګړه وه چې د اوس او د خزرج ته مابین پخوا تېره شوې وه. هغه شعرونه وایه چې په دې جګړه کې دی د یو د بل په مقابل کې ویلي. د شعر هم په جګړه کې ډېر تاثیر لري. الحمدلله په اسلام کې حماسې ډېر ښه تاثیر لري. نبی علیه السلام به حسان بن ثابت ته وي اهجوهم فإن جبریل معک. ای حسانه د کفارو بدي به نه وایه، جبریل د تا ملګری دی. نو دغه وړکی چې کله هلته ورولېږو هغوی د باسې جګړې هغه شعرونه ووي. شاس په دغه طرح هم کې کامیاب شه عملي که نږدې و چې دی په مابین کې جنجال راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې خبر ورسېده هغو صحابه ټول کړل، وعظ او نصیحت یې ورته وکړه او د یهودو پلان چې هغه شنډ شو ځکه صحابه د نبي علیه السلام خبرې منله او پوره اطاعت په دی کې موجود وه. دوه مثال یې دا دی، قریشو چې کله ولیدل چې قرآن کریم په خلکو باندې تاثیر کا، د حق دعوت یې زړو ته ځي، ذهنو ته ځي. د نبي علیه السلام صحابه د نبي علیه السلام په مجلس کې داسې کېناستل. یو شیخ صاحب موږ ته کیسه کړه، عبدالستار شیخ صاحب رحمه الله اوس وفات دی. په لوی دوره کې موږ ته کیسه کړه، صحابه د نبي علیه السلام سره چې ناست وو، وي مرغه به کله راغلی د دی په سر به کېناست. هغه به دا ګمان کړو چې دا یو جماد دی، دا یو زیروح شی نه دی. دومره مینه او محبت و دومره په اطمینان به کېناستل، سکینه. نو قریشو چې کله ولیدل چې قرآن کریم په خلکو تاثیر کا، د حق دعوت یې زړو ته رسي، ذهنو ته یې رسي، د دې د قناعت په نتیجه کې د نبي علیه السلام ملګري کا، په الله په نبي علیه السلام ایمان وړي، سوی په خپل منځ کې مجلس وکړو. دی داسې ووي چې که چېرته د نبي علیه السلام دعوت داسې وي نو ټول خلک به دوی ملګري شي، د موږ سره په ټول ړنګ شي.
بیا د دې دپاره پروګرام جوړ کړو چې رسئ د قرآن کریم په مقابل کې شعارونه ویئ، د قرآن کریم په مقابل کې کیسې وکړو، پخوانیو خلکو کیسې وکړه، خرافات پرې نقل کول. دا پروګرام یې دا و چې رسئ د نبي علیه السلام نه په دغه باندې خلک واړو. دا د دوی د فکري جګړې دوه مثالونه و چې په تاریخ کې ما سلامت احسان صاحب محترم، ډیره زیاته مننه. کامران صاحب محترم، که مسلمانان له معاصرو رسنیو سمه ګټه وانخلي، د دې تشه به څوک ډکوي او دا موقع به چاته په لاس ورشي؟ زوک صاحب محترم، یوې ډېرې مهمې نقطې ته اشاره وکړه که مسلمانان او خصوصا زمونږ استاد افغانان چې د تیرو څو لسیزو نه را په دې خواته په بېلابېلو پلمو او بهانو باندې کړیږي، ځورېږي، قتل کېږي، بندیانېږي، که دوی د وخت سره سم د دې اسباب و وسایلو نه چې انټرنیټ دی، فیسبوک وغیره، رادیو، تلویزیون، اخبار، مجله، دا ټول شیان د دې نه که دوی سالمه استفاده ونه کړي، زمونږ استاد مسلمانان، حق پرست علما، عابدان، زاهدان او دغه رنګې محصلین د پوهنتون د مکتبونو شاګردان، تنکي ځوانان، دا ټول که چېرته خدای مکه د دوی نه استفاده ونه کړي، ځای به خالي شي هغو خلکو ته چې هغوی د اسلام په جامه کې د یهودیت او نصرانیت او دغه شان د نورو باطلو فرقو کمپاینونه کوي او د هغوی پروژې مخې ته وړي. دا ځای او دغه تشه به هغوی ته پاتې شي او هغوی ورنه د خپلې تګلارې او د خپلو اهداف او مقاصد دپاره چې دی استفاده وکړي. لکه یوازې مسلمانان نه ځواک صاحب محترم، موږ تاسې الحمدلله د افغانستان 98-99% وګړي دا ټول مسلمانان دي، خو مسلمانانو کې بدبختۍ سره باید دا ووایم چې زموږ او ستاسې ډېری مسلمانان نن سبا د غرب تر تاثیر لاندې راغلي دي، د هندوانو تر تاثیر لاندې راغلي دي، د نورو باطلو ډلو فرقو تر تاثیر لاندې راغلي دي، چې د هغې د جملې نه چې دی یوه غټه فتنه زموږ او ستاسې په دې مسلمانانو کې هم د لامذهبیت یا د غیر مقلدینو فتنه ورته ویلی شو. مسلمانان، حق پرست مسلمانان، دا وظیفه باید په لاس باندې واخلي، چاته موقع په لاس باندې ورنه کړي چې هغوی د دغو اسباب او وسایلو نه چې دی غلطه طریقه باندې دا استعمال کړي او هغوی ورنه خپل تګلارو او خپلو دینونو ته چې دی دا استفادې وکړي. ځواک صاحب محترم، تقریبا په 200 هجري کې د یهودانو یوه غټه کورنۍ زمونږ او ستاسې دی تقریبا دې ملکونو طرف ته چې افغانستان، پاکستان او اوسنی پاکستان چې زه ورته البته مصنوعي پاکستان ویم، او هند، دې طرف ته د یهودانو تقریبا ډیره یوه غټه کورنۍ په 200 هجري کې راغله. او د یهودانو 3 غټې کورنۍ دي، یوه چې عبارت دی د روت شیرز نه، یو د آغا خان په نوم باندې، او بل چې دی هغه درېیمه یوه کورنۍ ده چې فلحال زما نوم د یاده ووت. دغه 3 غټې کورنۍ دي. دا په دې ملکونو کې هغه وخت کې چې دی په دې جیلم طرف کې دا غائبه شوله، ورکه شوله، په دې وجه پاکستان په جیلم طرف او د هغې په جیلم کې. نو دا هغه وخت کې دلته راغلل تر څه وخته پورې چې امکان یې و د یهودیت په جامه کې څرګند یهودیت ته چې دوی کار کاوه. خو کله چې دغه جنګونه د هند طرف ته د کوم جنګونه د مسلمانانو د انګریزانو د خلکو ترمنځ راپیښ شو، را ډیر شو، زیات شو او اوج ته ورسېدل، د دې خلکو بیا د یهودیت په جامه کې په څرګنده توګه باندې ګزاره ونه شوله. نو خپلو کې سره مشوره وکړله چې باید موږ او تاسې خپلو کې خو به اصل کې به یو یهودان، خو جامه به د اسلام واغوندو. نو دوی هغه وخت نه را په دې خوا تقریبا 200 هجري نه را په دې خوا د مسلمانۍ په جامه کې دوی راښکاره شوي دي. جامه د مسلمان ده، جامه د عالم ده، جامه د حافظ ده، او جامه د قرآن او د حدیث د علماو ده. خو په حقیقت کې دوی دی یهودان. نو دغه ځای به که موږ او تاسې صحیح استفاده ونه کړو، ځواک صاحب، د دې وسایلو نه دا ځای به دوی ته خالي شي. دوی به د اسلام په جامه کې زمونږ او ستاسې اذهان، زمونږ او ستاسې فکرونه، زمونږ او ستاسې ځوانان دا به تخریبوي او دا به راته راخرابوي. نو ستاسې د پوښتنې په ځواب کې که چېرته مسلمانان، بیا په مسلمانانو کې حق پرست مسلمانان، دوی د دغو ملګرو چې کوم ذهنونه او فکرونه د غرب تر تاثیر لاندې راغلي، د دوی په فکرونو باندې کار وکړي او د هغوی په فکرونو باندې کار کولو لپاره ښایسته وسیلې او اسباب چې دي هغه همدغه انټرنیټ، سوشل میډیا چې کومه ده، او دغه رادیو، تلویزیون، دغه ځایان دي. ځینې باید په ډېرې ښایسته موقع سره په استفادې سره کار واخلو او خپل فکر، خپل خیال، خپل دین، خپل مذهب، قرآن او حدیث او دغه رنګې زموږ او ستاسې فقه اجماع چې کومه ده دا دوی ته ورسوو، خپل کلتور او عنعنات او خپل تاریخچې د افغانستان. کامران صاحب سلامت، ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. حسن
افغان صاحب محترم په دې برخه کې د علماو پوهاوی څومره مهم بولي چې دوی سوشل میډیا یا موږ چې په کل کې خواله رسنۍ ورته وایو که هغه فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، امثالو هم نور رسنۍ دي، په دې باندې وپوهیږي. ځکه د علماو نظر ځوانان ډیر زر اوري. عالم هغه څوک دی چې هر کور ته لاره کړې ده او هر ځای کې دی پیدا کیږي او په هر ځای کې د خبره منل کیږي. څومره مهمه بولي چې دغه سره بلدیت دوی ولري. زواک صاحب ته مهمه پوښتنه ده. زه به د پوښتنه نرم داسې عموم به ورکړم. بله زه به داسې ځواب درکړم چې په رسنیو کې د فکري یرغل د مخنیوي کومې لارې دي، څنګه کوای شو د خلا موږ بله دا ډکه کو. نو یوه لار یې دا ده چې د رسنیو کنټرول او اصلاح وشي. هغه په دې طریقه باندې ده چې د هغو رسنیو مخه باید موږ تاسو ونیسو. الحمدلله اوس نظام د موږ په لاس کې ده، د مخابراتو د وزارت لارې د نظام د لارې چې هغه د ټولنې او اخلاقي و عقیدې لپاره خطر جوړوي. نظام په دې برخه کې کار کړی، تاسو ته معلومات هم شته دي الحمدلله. خو بیا دغه مهمه ده چې دې برخې ته متوجه شي. په څنګ کې بعد هغه اسلامي رسنۍ، اخلاقي رسنۍ چې د اسلام د اصولو مطابق نشرات کا امت ته ګټه رسي، هغوی باید ښه ملاتړ وکړو، ښې قوي کړو. دا یو خبر. دومه باید کوشش وشي چې ځوانانو دپاره د فکري یرغل خطرونه واضح شي، لاملونه یې واضح شي، په دې اړه باندې هم پوهاوی ورکړو. د علماو رول په دې کې ځکه مهم ده. د درېیم برخه به در واخلو او په دغه برخه کې بعد بدیل موږ باید داسې ونه کړو چې رسنۍ بندې کړو. ځکه که چېرته رسنۍ بندې شي د دې معنا به دا وي چې موږ د فکري یرغل میدان دښمن ته خالي کړو. ما یوه لیکنه کړې وه د شریعت ورځپاڼه نشر کړه، بیا مې دا عنوان ورکړه، ما وې فکري سنګر باید وپالو. بیا ما لیکلي ما اوس مهال د رسنیو چې کوم اسباب دي، د رسنیو چې کوم اسباب دي، که چېرته دا موږ د دې دپاره داسې مثال لري لکه ته د نظامي جګړې و مجاهد ته وایې چې ته ورشه په توکل محض د دښمن په مقابل کې ودره، ټوپک مه درڅخه، نو موږ به ډېر زر د دښمن هدف هم شو، په شهادت هم ورسېده ته ضرر نه شي سوی. نو موږ چې کوم فکر کړو، دا موږ کشران هم یو، خو داسې کومه تجربه موږ ته ده چې په فکري یرغل کې د رسنیو په برخه کې اوس موږ ګورو د زایونیست په نامه، د نور رسنیو په نامه د دښمن رسنۍ دي. د دښمن رسنۍ موږ ورته ویلی شو. هغه داسې ویډیوګانې وکړه، د نظام خلاف ویډیوګانې وکړه، د هیواد حتی د اسلام خلاف ویډیوګانې، د اسلام خلاف، د هیواد د حقارت رامنځته کوي، د انسانانو خلاف کنه هغه ویډیوګانې کو دته متوجي دي. خو الحمدلله د ورته متوجي وي. دلته داسې شته دي چې هغه دته متوجي دي، هغه ژوندۍ ویډیو وکړه، د دې درواغ ډېر ښه برسېره شي، ظاهر شي، نو دا د مقابلې یو ډګر دی. هغه د دې مقابله موږ په ښه توګه باندې کړی شو. که چېرته موږ د میدان ورته پرېږدو، په مقابل کې به یې خپل نشرات په پوره برخه باندې وکړو، خو په مقابل کې به د موږ ځواب نه وي، په مقابل کې به د موږ سنګر خالی وي، دی به خپل هدف ته ورسي. نو موږ باید دا سنګر ښه وپالو. قلموالو نه موږ دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې مقالې ولیکي، په تازه موضوعاتو مقالې ولیکل شي، لکه کامران چې وایي فتنې په نښه چې په باندې مقالې ولیکل شي. ټولو ځوانانو ته موږ دا هیله ځنې کوو، غوښتنه ځنې کوو چې دا مقالې ولیکه، مطالعه وکړه. مطالعه د مبارزې په ډګر کې داسې مثال لري لکه د موټر دپاره تیل. کله چې په موټر کې تیل نه وي، کله سړی سفر کړی شي، نو د موږ لیکوالان ملګري باید مطالعه وکړو، د اسلاف په مطالعه وکړو او د نوي چې کوم مشکلات جدید کوم مشکلات دا په نښه کړو، په دې باندې مقالې ولیکي. که خپله څه نه وي د نورو مقالې ولولي، دا مهم سنګر دی، دا پالنه غواړي. دا په تا ځواب درکړم. د معاصر علماو رسنیز مسؤلیت څه دی؟ علما باید په بېلابېلو موضوعاتو باندې لیکنې وکړو. علما باید په رسنیو کې بېلابېل تاوده موضوعات راوسپړي، په باندې لیکنې وکړو. کله کله د سوال او د جواب برنامې مخته یوسي، لکه کامران مولوي صاحب دلته موږ خو ځان ته کوم نسبت نه کړو، نور ملګري شي دلته یو دوه درې ځوانان ورسره کښېني، هغه پوښتنې ځینې وکړو، د دوی ذهنونه به ښه تنویر شي، تر څنګ به یې د اورېدونکي ښه پوښتنې به یې ورته حل شي، پوښتنې ذهن او زړه کې ورسره. کله کله بعد داسې د سوال او د ځواب برنامې برابرې شي. دغه د موږ درېیمه غوښتنه همدارنګه د نوي نسل نظریاتي روزنې لپاره فکري پروګرامونه جوړ شي. بېلابېل معاصر رسنۍ لکه رادیو، د تلویزیون، د انټرنیټ دی، لکه دا رادیو د الحمدلله د د طریقه بعد د مخ ته یوړل شي. نو په دې باندې به د موږ د ځوانانو ذهنونه هم تنویر شي. کوم خلک چې موږ رادیو اوري الحمدلله د موږ د تا د اوس اشاره مخ ته ورته وکړئ خپرونې په سر کې چې د موږ دعوت کورو ته هم الحمدلله رسي، موږ موران هم په کورو کې د دعوت اوري، د هغو ذهنونه به هم تنویر شي. نن حالت تاسو ته د میدان دومره خالي دی، یعنې د پتې ته مخ ما د خپلې ولسوالۍ د دعوت ارشاد په نامه د امارات اداره وه، موږ د جلب و جذب کارم کو، د تیر اداره اسکر ورته تسلیمېدله، دعوت هم کله، د امر بالمعروف کارم هم کو، مکاتبو ته به هم ورتللو. خو در زه پوه
موږ ملګري چې کله د پوهنتونونو ته ولاړل چې رابلل بس د وهابیانو تحصیل لاندې برغلي په دوره دعوت په دای وهابي شوی بیا به موږ نصیحت به ورته کوم ملګري به جوړول یا به د دښمن د رسنیو دومره تحصیل لاندې رغلی و طالب خدا چې دا د ښوونځي خلاف ده طالب خدا چې دا د مکتب خلاف ده دا ځکه چې موږ د میدان نه دی پاللی که چیرې موږ هر منبر ښه پال وساتو هر رسنۍ ښه پال وساتو هر رادیو ښه پاله وساتو په هر تلویزیون کې د موږ علما برنامې مخته یوسېدي نه باید شاته نه شي نو موږ به د دښمن په ځای سنګر ډک کړی وي د دښمن مقابله به م کړې وي تر څنګ کې به موږ د پایي ځاخ به م یو نیولی وي ترویزي سوژې به موږ برابرې کړي وي دښمن به د موږ د مقابلې ناجز وي نو ما د ځوانو علماو نه د موږ د مشرانو علماو نه غوښتنه دا ده چې دا سنګر باید دښمن ته پرېنږدي د دښمن مقابله وکړو د ځوانانو ذهنونه تنویر کړو رسنۍ ښې وپالو د رسنیو پالنه اوس د فکري جګړې د یوې آلې پالنه د داسې مثال لري لکه په نظامي جګړه کې د اعداد مرحله چې ټوپک ښه زده کړي راکټ ښه زده کړي ټانګونه ښه معسکر ورته وکړي په فکري جګړه کې باید موږ کمپیوټر هم ښه زده وي لیکوالي هم ښه زده وي په رادیو کې باید موږ برنامې مخته یوسو په تلویزیونو کې خپرونې وکړو دا به د موږ دپاره ډېره لویه لاسته سلامات سه احسان موږ علما باید د دې نه شاته ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ کامران صاحب محترم د اسلام نه نظره د خبرونو د خپرولو تبصرې شریکول پر مهال کوم اخلاقي او شرعي اصول باید د رسنیو له طرف نه هغه څوک چې خبر وایي هغه څوک چې تحقیق کوي هغه څوک چې مقاله لیکي دغه برخې ته باید ډېره پاملرنه وکړي تر څو د دښمن پروپاګاندا ښکار نشي هغه څه چې دښمن نشر کوي دښمن غواړي دغه ښکار ونه ګرځي ډېره زیاته مننه ځواک صاحب محترمه که دا پوښتنه د یو داسې چا نه وشي چې هغوی یو نړیوال رهبر ونه لري کیدای شي حیران پاتې شي چې څه ووایم یا خدای مه که یو نړیوال کتاب ونه لري کیدای شي جام پاتې شي چې څه ووایم د دې پوښتنې په جواب کې خو لله الحمد موږ او تاسې الله جل وعلا ړانده او کاڼه نه یو پرېښي دنیا ته الله جل وعلا یو نړیوال کتاب را لېږلی یو نړیوال پیغمبر را لېږلی وروستی پیغمبر را لېږلی الله جل وعلا په څرګندو الفاظو په قرآن کریم کې فرمایلي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه همدغه پیغمبر چې الله جل وعلا ورته اشاره کړ چې ما تاسې ته یو پیغمبر در لېږلی او د په ژوند کې تاسې دپاره د ژوند کولو یوه ډېره ښایسته او ښکلې نمونه پرته ده بس خبره ختمه شو الله جل وعلا فرمایي لقد کان یقینا شته دی تاسې دپاره فی رسول الله اسوة حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د ژوند کولو یوه ډېره ښایسته او ښکلې نمونه همدغه پیغمبر بیا فرمایي علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین تاسې دپاره زما په سنتو باندې تګ لازم دی او زما د خلفای راشدین او دغه رنګې د لارموندونکو په تګ لاره باندې تګ چې دی دا پکار دی تر ټولو وړاندې موږ او تاسې په دې برخه کې باید د خپل پیغمبر په تګ لاره باندې چې دی روان شو دغه په ژوند کې بس هېڅ داسې ځای نشته داسې کار نشته چې هغه موږ او تاسې نبي علیه السلام ښودلی نه حتی یهودانو به لا ویلې صحابه کرامو ته چې دا څنګه پیغمبر دی ستاسې په هر څه کې د کار دی ډوډۍ خوړلو کې ډوډۍ په منځ کې د ډوډۍ په آخر کې په دسترخوان خورولو کې تر دې چې تاسې د خالي معذرت او په ډک معذرت کې هم دا کار لري چې داسې به کوئ هسې به کوئ څنګه به دی څنګه به نه دا څنګه پیغمبر دی نو د ژوند هېڅ برخه ځواک صاحب نشته چې هغه خالي وي د نبي علیه السلام د لارښودنې ده شته الحمدلله صرف زما او ستا د عمل کولو کمزوري ده زما او ستا د عمل کولو کمزوري ده زه د تیرو پوښتنو او د تیرو خبرو په شرحه کې باید یوه خبره بله ور اضافه کړم چې دغه ډګر یا دغه سنګر چې موږ او تاسو ته په لاس باندې راغلی هغه که د قلم دی هغه که د کتاب دی هغه که د شعر دی هغه که د لنډو کیسو دی که د ناولونو دی او داسې پسې ورځه که د نورو برخو دی هغه که عالم دی که مثلا د پوهنتون استاد دی که د مکتب استاد دی دا د دغو کسانو پورې تعلق لري دغه ډګر ساتل بدبختي زموږ او ستاسې په څه کې ده کمی زموږ او ستاسې په څه کې ده جناب ځواک صاحب چې ما او تا که چېرته یو ځای له دعوت کېږو ځان کنجو ځان څڅوو ځان حسابوو هغه زیاته د ورتګ دپاره د پیغام رسولو دپاره ما او تا چې دی د ځان اثبات کوو چې مړه زه خو لا یو څوک یم ما لا یو څوک یو ځای کې غواړي او د یو څه غوښتنه کوو یا که ورځو په نازو نخرو باندې ورشو دغه ځای ته که تا څوک راغواړي که هغه راډیو ده که تلویزیون دی زما خپل نظر دا دی د پوهنتون استاده د منبر عالمه د مدرسې مدرسه د مکتب استاده دغه رنګې څوک چې استدلال لري په هره برخه کې ته دې ځای له په خاپوړو باندې باید راشي
په خاپوړو باندې په خپو او په موټر کې خو دا خو ډېره عجبه خبره ده چې ته باندې راځي. زما خپل نظر دا دی که تا څوک د دې سنګر تود ساتلو د دې ځای نه پیغام خپرولو ته تا څوک راغواړي ته به په خاپوړو باندې ورته راځي، ته به په سینه باندې دې ځای ته راکښېږي او دغه ځای به ساتي. دا ستا مسؤلیت دی، نه به د دې په چا باندې احسان کې، نه به په چا باندې اثبات کې، نه به ورنه څه غواړي. دا به حق دی ته به ادا کوې. ولې ته د خدای پیغمبر نه ښه ځوان یې؟ د الله جل وعلا پیغمبر څه ضرورت لرلو چې د حج په مراسمو کې په ابتدا د اسلام کې به دا خیمه په خیمه باندې ګرځېدل او خلکو ته به د حق پیغام رسولو؟ کلارې به یو ځای کې ناست وي، جبریل علیه السلام ورته راتلو او وحی به ورته راوړلو، کله به چې تبه شو بس خلکو ته به وړاندې کولې. نبی علیه السلام به خیمه په خیمه ډیره په ډیره باندې به ګرځېدلو او دا د حق پیغام به خلکو ته رسو. تاسې طایف واقع وګورئ که نه، په کاڼو باندې نبی علیه السلام وویشتلی شو، بدن مبارک وینې شروع، خو د حق ډګر هغه پرېښی نه دی. د احد غزا ته وګوره، د نبی علیه السلام په مبارک مخ باندې وینې را روانې دي، سر مبارک سټ مبارک زخمی کېږي، غاښ مبارک شهیدېږي، خو د حق ډګر هغه چې دی دا نه پرېږدي. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله به موږ باندې جنګونو کې تنګسه او سختي راغله، موږ به د نبی علیه السلام خواته ورتلو. دا دومره بهادر سړی و. مدینه منوره کې یو ورځ یو خطرناکه کړیکه شوله، تر څو چې د علي رضی الله عنه په څېر باندې او د نورو صحابه کرامو په څېر باندې زړور صحابه کرام خبرېدل او خپله تورې راخیستلې. نبی علیه السلام د هغې حادثې د ځای نه بېرته را روان دی. دا دومره تکړه پیغمبر و. د دغه پیغمبر په ژوند کې ما او تا دپاره د ژوند کولو یوه ښایسته نمونه ده. که ما او تا د دې ډګر ساتلو ته څوک راغواړي، بیا تکرارومه دا خبره، ځکه چې اذا تکرره تقرره. کله چې یوه خبره ډېره تکرار شي په ذهن کې ښایسته کښېني، عالمه، معلمه او د پوهنتون استاد او د مدرسې مدرسه، ته باید دې ډګر ته په پښو نه باید په خاپوړو باندې راشي. تلویزیون کې به برنامه وړاندې کې، راډیو کې به وړاندې کې، مجله کې به لیکل کې، اخبار کې به لیکل کې. دا ستا مسؤلیت دی بغیر د دې چې کوم معاوضه ور باندې واخلي. سلامت کامران سي محترم، ډیره زیاته مننه. د لیدلوري خبرونې درنو څارونکو له تاسو نړۍ مننه چې د خبرونې لومړۍ برخه کې تر وروستیو شیبو موږ سره پات شوي. دا چې خبرونه 45 دقیقې وخت لري، دا موضوع ډیره پراخه موضوع ده. موږ هڅه وکړل چې په دې موضوع باندې دوهمه مرکه هم تر سره کړو. د مرکې لومړۍ برخه پای ته ورسېدله، تر بیا بل خبرونې پورې چې زه محمد عمر ځواک بیا ځلې له خپلو قدرمنو میلمنو سره حاضرېږم. تاسو پولیس کتن تلاس پارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لید لوری. امتونه ولی د زوال برخلیک سره مخ کیږي. د عروج او زوال تر شا کوم داستانونه پټ دي؟ فکر، فرهنګ، تاریخ او تمدن د ولسونو په ژوند کې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو شننه او څېړنه په لیدلوري خپرونه کې اورېدلی شئ. دا خپرونه هره شنبه د غرمې 11:10 او تکرار جمعه 10:10 اورېدلی شئ. لید لوری.